الرحمن الرحیم. کفران عاد، ناشکری د عاد، نافرمانی د عاد. قوم عاد ناشکری نافرمانی. ولكن او لیکن عاد عادیانو لم یشکر الله شکر ادا نکړو د باری تعالی علی هذه النعم په دغه نعمتونو الکثیرتی په ډیر. لیکن عادیانو شکر ونکړو د الله رب العزت په دغه ډیر نعمتونو باندې. ونسیت او هیر کړل عادو عادیانو قصة الطوفان قصه د طوفان التي هغه سمعوها چې اوریدلی وه هغې من آبائهم د خپلو پلرونو نه ورأو لیدلی وو آثاره هغه نښې فی الارض په ځمکه کې هغوی آثار نشانات یې لیدلی وو. د عادیانو د طوفان هغه قصه چې خپل پلرونو نه یې اورېدلې وه په ځمکه کې د هغې آثار لیدلي وو هغه یې ونسیت هیر کړل. ونسو او دایم هیر کړل چې لماذا چې ولې ارسل الله لیږلی دی باری تعالی الطوفان طوفان علی امت نوح په امت د نوح علیه السلام باندې. نو دا یې هیر کړل چې ولې باری تعالی نوح علیه السلام په امت باندې طوفان راولیږلو. وصارو او وګرځېدل دوی یعبدون الاصنام چې عبادت به یې کولو د بوتانو کما لکه څنګه کانت امت نوح لکه څنګه چې وو امت د نوح علیه السلام تعبد الاصنام چې عبادت به یې کولو د بوتان. دویم داسې وګرځېدل د بوتانو عبادت به یې کولو لکه څنګه چې امت د نوح علیه السلام عبادت کولو. وکانو وو ینحتون تراشل به یې الاصنام بوتان من الحجارة د کاڼي نه بایدیهم په لاسونو خپلو ثم یسجدون بیا به یې سجدې کولې لها هغه ته ویعبدونها د هغې عبادت به یې کولو. یعنی د خپل لاسونو باندې به بوتان داسې د کاڼو نه وتراشل او بیا به یې د هغې سجدې و عبادت به یې کولو. وکانو یسألونها د هغوی نه به یې سوالونه کول حاجاتهم د خپل حاجتونه سوالات به یې کول. ویدعونها او رابلل به یې هغه بوتان ویذبحون لها او ذبح به یې کولې د هغوی دپاره. وکانو علی اثر امت نوح وکانو علی اثر هغه په نښو امت نوح د امت د نوح علیه السلام. یعنی وکانو علی اثر امت نوح دوی د نوح علیه السلام د امت په قدمونو قدم کېښودلو. یعنی چې هغوی څنګه روانو دوی هم هغه رنګې روان شول هغوی پسې تګې کولو. وکانت عقولهم او عقلونه د هغوی لا تهدیهم د هغوی رهنمایي نه کوله. یعنی عقلونه چې وو هغه ورته صحیح لاره ورته نه ښودله رهنمایي ورته نه کوله. وکانو وو عقلاء عاقلان فی الدنیا په دنیا کې چې وو ډیر زیات عاقلان وو او اغبیاء یعنی بې عقله وو یعنی غبیان وو فی الدین په دین کې. وکانو عقلاء فی الدنیا اغبیاء فی الدین د دنیا لپاره هوښیارانو خو دین دپاره غبیانو دین دپاره څه شی و غبیانو. په دنیا کارونو ښه پوهېدل خو په دین کارونو کې چې وو دې غبیانو